سلامونه ملګرو، جوړ تکړه. بیا هم د دوبۍ په یو بل ځای کې یو چې دلته یې کورونه، دوکانونه او کارونه سره یو ځای کړي دي. خو فضا بیا داسې ورته جوړه کړې ده چې سړی ډېر د ستړیا احساس ونه کړي. مثلا هوټلونه هم دلته زیات دي، کافې، هوټل او پلورنځي او دا خبرې دلته ډېر دي. نو مثلا دا ګوره یو اپیانو دی دلته، او پاسې جالبه په دا ده چې د دې په سر باندې بیا د ټرین پټلۍ تېره شوې ده او لاندې بیا ښکلی چمن ورته جوړ کړی دی. دا به لږ څه وروسته در وښیم. او کېدی که څوک ځي دلته مثلا ډوډۍ خوري دې ځای کې، دې ځای کې فرضاً هوټل دی او دې ځای کې بیا لږ مخکې هلته د اوسېدو کورونه دي او دلته یو مصنوعي پارک جوړ کړی دی، خو ډېر ښکلی دی او مارغان هم ورته رابللي دي. یعنې که وګورئ د مارغانو غږونه دي چوڼېږي او طبیعي غوندې برېښي په داسې حال کې چې طبیعي نه ده او دوی خپله مصنوعي هر څه جوړ کړي. د مارغانې هم ورته راوستي دي او دلته لوی شوي دي او روږدي شوي دي. ماشومان دا دي په زانګو کې زانګي او ماشومانو ته یې بیا نو د هر چا سره یا میندې پلرونه دي او یا یې څوک ورته نیولي دي چې پیسې ورکوي چې ماشومان یې وساتي. سپیو ته هم دا دی چکر ورکوي. او لنډه دا چې د ژوند ټول امکانات او ټول وسایل یې برابر کړي دي. دا هم کوم نه پوهېږم چې د نخله جمیره ډانس سټوډیو. د دې لپاره چې د شپې ښکلي معلوم شي دلته وینې واړه واړه ګروپونه په هره ونه باندې راتاو کړي دي او د شپې بلیږي. د شپې ډېر د مرغیو چوڼهار ده. دغه بیا د اوسېدو کورونه دي پاس. نو لنډه دا چې د ژوند ټول امکانات د خلکو، البته حکومتونو یې د خپلو ولسونو لپاره برابر کړي دي. دا د ګلانو پلورنځی دی، دلته هم خوراکي شیان دي.